سلامونه د قدر وړ لیدونکو زه عطاالله زر یم تاسې ګورئ یو بام دوې هواوي خپرونه چې د زرچنار یوټیوب چینل له خوا څخه نشریږي. نن په خپرونه کې د ښار یو ډېر تکړه او خوارېکښ ځوان راسره میلمه دی. ځوان موږ تاسو ته په هر رقم مراسمو کې د غم او د ښادۍ په مراسمو کې په خیر او په کار راځي. البته دی موږ ته ګرمې ګرمې او خوږې خوږې ډوډۍ راپخوي. خبره رالنډوم، ښاغلی میلمه مو نانوای ورور دی. نور راځو تاسې د نانوای سره معرفي کوو، نانوای ستاسې سره معرفي کوو، د ده سره د زړه خواله کوو. په خیر راسې نانوای ورور. مننه الله دې ژوندی لره. خیر اوسې. تر ټولو د مخه که دا راته ووایې څو وخت کېږي چې دې ستړي او سخت کار ته مخه کړې ده دا نانوایي؟ دا موږ پدري نانوایان یو. ښه. کلونه کلونه کې زه خپله کښنی پکې راغټ شوم. ډېر ښه ډېر ښه. وبخښئ دا مول موالی دی لکه دا بیا هلته زموږ ژیره نه سوځي په تناره کې. نو خو که د نانوایي پر وخت کې هغه رقم کې خو صحیح اوس خو دغه که دغسې اوس بره خبره به هم سره اورو. اوس دې ګور رنګ دې معلوم تر اوسه ما د رنګ نه و لیدلی چې تاسو لا مشر وروره دی. ښه یعنې تا ویل چې دا زموږ پدري کار دی. د پردي نانوایي شاګردي مو نه ده کړې؟ یا شکر الحمدلله. نو حتمن به تاسو ته دا هم نه معلومیږي چې پر یو شاګرد باندې د شاګردۍ په دوره کې تر څو دی استاذ کېږي پر ده څه تېرېږي؟ راته معلومیږي هم سړی د هغه سره راته چېرته ځې پېژنم چې دا د کوم خاندانه دی. بېشکه ډېره مننه. خلک په عموم کې د نانوایانو څخه یا خود ستاسې د نانوایي څخه شکایت کوي چې دوی نظافت نه مراتی. دا بیا څه شي؟ نظافت معنا وایي دوی د صفایي اړوند خلک شکایت کوي چې دوی صفایي سمه نه کوي. یا خلک بار څه وایي، خلک درواغ هم وایي، نو چې به ورسره منې. یا یعنې زه څه نه څه ورسره همنظر یم. دا څه کوې؟ د دوی د ستاسې د نظافت اړوند بیخي ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسې ولې د نظافت نه متوجه کېږئ؟ نو څنګه وکړو؟ موږ خو دې چې یو صفایي دغه کوو، شاګردان په دغه درولي دي، صفایان یې په کوو. خلک وایي چې دوی په وړو کې خیږي، په وړو کې خیږي ولویږي، خولې پر رواني هغه په دغه وړو کې تویېږي بیرته پسې. دغه مو کار دی. نو خو نو بیا دا لا هم ورسره وایي ځینې خلک چې دوی مثلا نسوار وکړي، نسوار کپه خولې ته واچي، په هغه لاسو په هماغه لاسو باندې بیرته خمیر جوړوي یا زواله جوړوي. دغه اړوند تاسې څه وایاست؟ نو زه اوس څه وکړم؟ اوس زه د نسوار دپاره کافي شاپ ته لاړ شم، خو د هغې مې ځای دی، د هغې مې کار دی، دلې به نسوار کوم. یا کافي شاپو ته بانې مه جوړوئ، او خو ډېر ښه شوه چې بند شوله. دلته چې ته نسوار وکړې مثلا بیرته په هغه لاسو باندې خمیر جوړوې، هلته نلکۍ سته، یو وخت لاس پرېولمه. خلک مثلا چې د وړو یا د خمیر ځای ته راځي یا د پخولو ځای ته راځي باید څونه صفایي په ذهن کې دغه نه ده. دا خو اوس دلته د میلمه په حیث راغلی. ما ته په نانوایي کې لیدلی یا مې نور نانوایان لیدلي دي چې هغه مثلا نسوار یې داسې ښه بغلته پراته وي، نسوار وکړي ور واچي بیرته په هغه لاسو باندې کار کوي. نو که د دې کار څخه ډاډه وکړئ دا به د ولس سره ډېره ځواني به مو کړي. ولس چې موږ سره ځواني وکړي د لسي پر ځای 15 راکړي زه بر نسوار به سره وغورځوم. دا خو بیا موضوع بلې خواته ځي چې ته مثلا ستا د نسوارو تاوان به ولس پرې کوي. دا خو ښه خبره نه سوله. په خیر په هر صورت که یو کس وغواړي چې نانوای سي مثلا په څونه وخت کې دی ډوډۍ پخول زده کولی سي، استاذ کېدلی په څونه وخت کې سي؟ والله داسې په شپږ اووه میاشت کې. زه خپله په 3 میاشت کې استاد شوم. ښه یعنې تا په 3 میاشت کې ډوډۍ پخول زده کړه؟ زه خورا تکړه وم. نو بیا ولې چې شاګردان دا کوچني شاګردان ستاسو سره کوچني راغټ سي، ځوانان سي، حتی د لې نیم عمر د لې د سره تېر کړي، د واده تر حاله در عمره ورسېږي، لیکن ډوډۍ یې نه زده. خو ټمبلان دي. نو یا چې هر کم ټمبل سي ته مثلا په 3 میاشت کې زده کېږي. یعنې زه ته 3 میاشتې نه دا دوی ټمبلان 3 کاله یې وبوله. تر 3 کاله خو بلابد وخت نه نیسي. نو بیا څنګه دوی ستاسې سره راغټ سي لیکن دغه یې زده نه وي، خمیر جوړول یې لا نه وي زده. تاسې مثلا 2-3 کاله په شاګرد باندې یوازې چای پخوئ، نانوایي په جارو کوئ. باره د دغه شانو قدر ورسره وي. اوس چې زه دته په 3 میاشت کې ور زده کوم، اوس خو په دې پوهېږم، زه خو هوښیار یم. اوس چې دوی ته په 3 میاشت کې زه دا کار ور زده کوم، بالا د دوی سره د تناره د نانوایي د کار د ډوډۍ د پخولو قدر بار نه وي ورسره. بالا وایي دا په دونه لږ وخت کې زده سو دا کسب. نو اوس که زه خالي په ده باندې 3 کاله جارو وکړم
باره درته معلومېږي چې دا څومره سخت کار دی دا خوا دي زه نانوای یم زما یې زده دی زه په دا ښار کې یو څوک یم مانه او بله خبریاله وروره اصلي خبره بل شی ده سوس په جې سر نه خلاصېږي ما ته چې شاګرد راسي د هرې نانوایي ته چې ورسي دغه رقم دی ما ته خو چې راسي اوس ګوره زما په نانوایي کې وړو ولته پراته دي زوالات دلته جوړېږي خمیر هلته اخښل کېږي په بل نانوایي کې بیا سرچپه شیان پراته دي یو شي هلته نو زه چې دی چې راسي یو وار د هغه نانوایي خبرې و د هغه نانوایي دغه رفتار و دا تاک دا ناکي ناکي چمونه چې هلته یې زده کړي نه دغه چې زه د ده د جماغ ورباسمه دغه یوازې ما څخه دوه نیم کاله وخت نیسي یو وار زه د خپل جماغ ته راواړوم خپل ترچیب ته یې راواړوم بیا به زه درته کار وښیم یعنې تاسې یو وارې د ده میموري مکمله ور فارمیټوئ خپل طبیعت یې را اړوئ پر خپل لاس یې جوړوئ و د ده څه به هغه چیرې خبرې به ټوله د جماغ ورباسم دلته به نوی کار شروع کړي یعنې تاسې یو د بل شاګردان نه سره منلی یا یو د بل شاګرد نه منئ یا نو څنګه یې ومنو هلته هغه نورې خبرې وښودي زه خو چې یم وروره زه هوښیار سړی یم ښه ساده خبرې وښوم نو چې یو د بل شاګردان لا نه سئ زغملی حتما به په منځ کې د نور نانوایانو سره عارفیان هم لرئ عارفي خو چې نه ژوند معنا نه لري اوس چې په غزني کې یو څوک نانوایي راوباسي زما دلته خوا به بجېږي زما دلته نفس تنګ چې په ایران کې هم نانوای مړ شي په ایران کې زه دلته به خوشحاله کېږم دا چکچاکه وکړم په هغه ځای د ایران په نانوایانو خو باید ټول خوشحاله سي ځکه هغه ورځ چا ویل دلته یو خبر مې ولوستی چې اوس یې پر افغانانو ډوډۍ سره بندي کړي دي نه پر خرڅوي خو دغسې کار هغه خو باید دغسې سره ایسته ودورې سي او پاته سو د عارفۍ اړوند تا ویل چې په غزني کې نانوایي اضافه سي زما دلته طبیعت خراب دلته نفس تنګېږي و نو دا سټایل دی بیا دا بل دا زموږ څنګ ته لږ اخوا 4-5 دوکانه اخوا ته دوی زه ډوډۍ په لسي ورکوم دی ناځوانه راولاړ سي چې یو څه د رش ورځ یو جمعه یو شی بره په اته افغانۍ ډوډۍ ورلاګي نو ولې ځوانه ولې ناکي بازار خراب نو خو چې دا اوس درسم هلته ښه یو دوه ټاکه چې پر دا سر ولم د تناره ته دې ور واچوم نو بره ښه خوند کوي دا خو ولس بیا د دغسې خلکو سره درېږي ولس غریب دی چې یو سړی یو 2 افغانۍ تر بل ډوډۍ ارزانه ورکړي خلک یې د هغه څخه رانیسي دا ستاسې کمزوري ده چې تاسې په اصطلاح نو خو هغه نرخ معلوم دی د بازار نو که نه دی معلوم حساب دی نو دی بیا وایي مثلا ځینې نانوایان وایي ته په 15 خرڅوې ډوډۍ ما ته په 14 پیدا کوي ما ته وایي په 10 پیدا کوي خیر راځو پوښتنې ته ښه به نه وي چې یو نوی شاګرد درته راسي په اوله میاشت خمیر ور زده کوي په 2 میاشتې زوالو ته کښېنوئ 3 څلورمه میاشت 5 شپږمې میاشتې ورسېږي دی باید تناره ته ناست ډوډۍ پخه کړي داسې به ښه نه وي ما تا ته اول مو وویل مال بری قدر کمېږي د دې شي بل چې موږ اوس دته ور زده کړو اول خو نه ور زده کوو اره دی داسې اسان ورته ګوري به دا کار ته بل چې موږ یې دته ور زده کړو بره په ښار کې څومره نانوایان زه تا ته وایم چې په غزني کې یو څوک نانوایي راوباسي ما دلته نفس تنګېږي نو دا چې د دې باره 20 نانوایان یې باره یو په 8 ورکوي بل یې په 5 ورکوي او زما ډوډۍ په لسي نو باره ما ته تاوان نه دی نو یعنې ته پر دا بیریږې چې باره به د زما رزق دوی راڅخه یوسي هغه خبر نه ده رزق خدای جل جلاله راکوي موږ ته نه که ته په دغه باور وایي چې رزق خدای پاک راکوي او دا هر چا خپل رزق ټاکلی دی نو بیا تا په دې کار کې بخیلي نه کول وایم نو خو مسلمانان یو موږ دا سره نه پښتانه یو د بل خیال هم باید وساتو یو د بل خاطر هم باید وکړو نو دا خو ته خاطر نه کوې ته دوی ته کار نه ور زده کوې که دې خاطر کولی ما بله ورځ ګوره یو زه نه وم راولاړ شوی و په خپل سر دغه راخستی و ډوډۍ پر لګولې وه اوس هلته ور اچول هغه یې لاس ښوی سو لاندې ور ولوېدی نو و ته مسلمان زو ته اوس څنګه سړی خو پوښتنه وکړه چې ډوډۍ ور ولوېده که شاګرد شاګرد ډوډۍ دواړه ور ولوېده باره م راوکښئ دا اوږه اګره سوځلې وه نو دا اوس کار دی نو خو پوښتنه وکړه چې ځې در وښی احتیاط خو په کار دی په هر صورت تاسو ته ښاروالۍ خپل وزن ټاکلی دی د ډوډۍ نرخ یې درته ټاکلی دی پر هغه سربیره ما ځینې نانوایانو کې لیدلي ټولې نه یادوم چې دا پیړه ورته وایاست که زواله ورته دواړه ورته وایي دا پیړې چې جوړوي چې هلته یو وارې خو ترازو کې تلل کېږي هلته یې وزن ور پوره کوي و موږ ور پوره کوو وزن بیا وزني نه کوو دا خو م غاړې بنجېږي و نه خو دلته بیا چې دا زواله جوړوي بیا نوکار یې ورلګوي نو هغه خو به دا 20 ګرامه په دا 10 ګرامه په دې هېڅ نه کېږي نه خو دا 20 ګرامه چې مثلا ته د یوې زوالې سره وګرځې د 5 ډوډۍ څه د 6 ډوډۍ د 6 زوالو څه چې ته دغه نوکار یې ورولګې راویګرځې د دې څه بله ډوډۍ اتومات تیار خو هلته ګوره بېرته ته نوکاره لګې ګوره دلته چې دا موږ په دا لاس کې داسې جوړو نه دغسې دلته چې جوړو دلته هغه چې بالابود شي در لاس چې مو ووځي نو خو باره دغه ځای ځینې وشکو هلته یې وغورځو باره زواله ښه برابره راځي نه نو دا خو د سنګلې ډوډۍ یا د کوچنۍ ډوډۍ دغه آلي
تاسې دوتایي تیاروئ سیتایي تیاروئ د هغو څخه خو بیا غټې غټې زوالې غورځو نو وبیا به لاس ته برابرو نه ښه د هغسې بیا غټې نوکارې ورلګوئ و نو خو به چې هلته لاس ته برابره شي د زواله جواب مو خورا بې خوند او نه قانع کوونکی دی په هر صورت ما دلته یو پوښتنه رالیکلې ده خو هغه تا مخکې جواب کړله چې کله تاسو محترم په خپله یا به کوم شاګرد ننوایي ته نه لوېدلی البته تناره ته به نه لوېدلی هغه یو شاګرد ور ولوېدی پخوا کې زما اکا او مشر اکا نو هغه په یو ګړی در مخې سګرېټۍ والي د باندې چې رالي بالا نو ما د کار و د دغه وخت سره جلا کړه بلکل و ماخستان چې کور ته ولاړې تو بیا چې څه کوه هغه مالته یوازې نو دی راغلی و چې دلته کښېنستلی و نو ته داسې زما په فکر داسې د ولي و داسې د دغه فکر یې پر کړی و نشه و جوړه ور ولوېدی لاندې مړ سو یا اوس هم عادي ژوندی دی دا مخې دونه نیم سوځلی دی په هر صورت باید تاسې ماتیات وکړئ ځکه د وره سره کار دی او چې شاګرد زه خلکو ته وایم چې په نشه حالت کې کار مه کوئ دغه یو عادت زه لرمه په نشه حالت کې هم کار مه کوئ ډېر ښه هغه ورځ ملګري راته ویل د لې په دفتر کې وایي د نانوایانو چې سره جنګ سي یا په خپلو کې طبیعت سره خراب سي وایي دوی یو بل په زوالو سره ولي دغه حقیقت لري و داسې په څو واره سوي دي بله ورځ اوداسه ته ولاړم اوداس مې کوي دا خوا چې رالم شاګردانو په خپلو کې سره خوشکه سوی ما نه دي ورته پام نه دي هلته ناست یارب ما داسې وخت چې وچکوي داسې لا ته یې پټونه سوي لاسو داسې چې مې وکتل پر مخامخ جواله باندې د جوالي خو موږ دغه نه جوړو هلته دغسې هواره وه لکه هغه مړ چې پراشه هواره کړو داسې سړی داسې کیسه ده یو بیا یو نشه کړې ده پر جواله یې ډوډۍ لګولی ده که څنګه کار دی پوښتنه وکړه دا څنګه دی وایي دا دغه جلماد را ولاړ سو ما ته زواله کش کړې نو زواله ورته کش کړې وه د سر جنداسې کړی و هغه تللی و پر جواله باندې دغسې هواره سوی و نو مال ورور دا وړه چې د دې سره یې چا خلک ډېر نه دي ملامت چې وایي تاسې په وړو کې خېږئ ولوېږئ یا ځینې نورې پوښتنې درلودلې یعنې داسې تاسو په زوالو بارونه هم سره کوئ هغه زموږ همسایه ده هغه بیله نه پراخه شوه بیله نه دی موږ چې ډوډۍ په هوارو زواله دغه یې پراخه شوه پر دا سر یې والي و اعصاب یې ور خراب کړي وو هغه اوس لیونی دی وایم په بیلانه سره ووایئ په هر شي چې سره وي خو دا وړه مه سره غورځوئ یا په وړو کې مه خېږئ د جنګ حالات انسان احساساتي هغو ته مې باره خوشکه وکړله هغه زواله مې راواخیستل بیرته مې په خوله کې ور واچوله ساه مې ورباندې کړه د لاستیکو دپاره مالته بله ورځ داسې بد اخلاقي ونه کړي که درمونو ملګرو سړی وار په وار نور هم جذباتي کېږي نو ښه به دا وي چې خپرونې ته نور د پای ټکی کښېږدو تر بیا چې ذات اولا زر د یو بام دوی هوایي خپرونې له لارې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسې هم پر خدای سپارم زموږ هم د خدای په امان دوې توجیه ډوډۍ مې درته راوړې دي ما زه باره سره یوسه کور دې ودان خدای په امان ډېره مننه